انډريو ټیټ اسلام قبول کړ. په ګوګل کې تر ټولو ډیر پلټل شوی کس انډريو ټیټ یو کال مخکې ویلي و چې د دنیا غوره دین اسلام ده او که زه کوم دین انتخابوم هغه به اسلام وي ځکه اسلام د خپلو ارزښتونو څخه په هر میدان کې دفاع کوي. Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them. Right? That's the first thing about Islam. انډريو ټیټ د غربي نړۍ ټول اجتماعي ارزښتونه لیبرالیزم او فیمینیزم تر سوال لاندې راوستل او د اسلام د دین ښکلا یې بیانوله چې د دې خبرو په ټولې غربي نړۍ بد اثر کوه او انډريو ټیټ یې د ټولو اجتماعي رسنیو څخه منع کړی و. د اسلام مبارک دین قبلول دې بختور وي او رب تعالی دې په دې لاره کې استقامت ورکړي.